زما عزتمندو نن به زموږ خبره د دې په باره کې چې ابلیس علیه اللعنت دومره خطرناک دشمن دی د انسان عزت ایمان هر څه تقریبي بربادي نو الله عز وجل ولې به په موږ باندې مسلط کړی دی. ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. ابلیس په دې رګونو کې روان دی، په رګونو روان دی، په ټول بدن باندې کنټرول دی تر ژوند پورې منګې نه ګورو دا منګه ګوري. نو ځین له سوال راځي چې الله عز وجل د دومره خطرناک دشمن په موږ باندې ولې مسلط کې حکمت پرې کې څه دی؟ یو څو حکمتونه ځان سره یاد ساتل پکار دي. اوله وجه دا د اوله حکمت پکې دا دی چې د الله رفانه په موږ باندې امتحان دی چې موږ د الله خبره منو که د هغه د دشمن رښتینی دروغجن په دې باندې جدا کېږي، اهل او غیر اهل. دوه قسم امتحان الله عز وجل په انسان باندې راولي، تکوینی او تشریعي. تکوینی دا معنی د سړي په اختیار کې نشته، لکه مرض او تشریعي چې اختیار کې شته، لکه روژه او دغه شان د ابلیس د اطاعت نه ځان ساتل. قاسمي لیکلي دي چې په دې کې 14 پیری دي. کافر باندې خو ځکه امتحان راولي چې هغه رجوع کوي رب العالمین له توبه باندې، او مؤمن باندې ځکه امتحان راولي چې د تصفیه العباد بندگان پاک کی تو ګناه د وجنه رب العالمین له توبه وباسي. موږ د الله بندگانو چې څه امر کوي بس موږ به منو. یو درجه موږ الله ټاکلې ده زموږ د غختلتیا لپاره، او الله رب العزت د خپل ربوبیت کار کوي. دا کله کېږي چې کله د ابلیس علیه اللعنت موږ باندې مسلط کی. دویمه وجه دا ده چې کله دغه ابلیس موږ له گزار راکړي نو په دې وخت کې انسان د خپل خالق له منډه والي، د خپل بارئ له منډه والي او د دشمن نه ځان ورسوي، اغلا د باندې رب العالمین خوشحالېږي. تاسو وګورئ الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې قل اعوذ اجز پنهیرسم برب الناس، برب د خلقو، ملک الناس بادشاہ د خلقو، د الہ الناس معبود د خلقو، من شر الوسواس د شر د وسوسه کوونکي نه الخناس پټیدونکي دی. عبد الله بن عباس فرمایي چې کله انسان د الله ذکر کوي نو د ابلیس وروسته یو چینی ټک ور کوي. نواب شریف حسن خان ته فتح البیان کې نقل کړی دی. وسوسه د کفر ده، د بدعت ده، کبیره ګناه، صغیره ګناه، مباحات وغیرہ. په دې کې رب العالمین امر کړی چې تاسو تعوذ او التجا رب العالمین له وکي د ظالم دشمن نه. او ډېر خلک به ته وګوري چې هغوی رب العالمین له التجا نه کوي د دشمن نه، بلکې سره د دشمنی پیژنې نه. او درېمه وجه اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې انسان په دې وخت کې بعض اسباب استعمال کی چې باغې باندې سره د دشمن نه بچ کیږي. الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې ان الشیطان لا ابلیس تاسو لپاره دشمن دی، فتخذوه ونسي په دشمنی باندې. نو موږ دې سره من څنګه بچ کیږو؟ دغه لپاره یو ولوی بلې سرونه دي، قلاګان دي، سمچري سره پای کې نو چې د سره ته بچ کیږي. او به ان شاء الله پنځه اسباب ذکر کوي چې سره دنه ورمانه بچ کیږي. اولنی کلا چې دا اولنی کلا د سرو زرو دا هغه دا وهو معرفت الله عز وجل د رب العالمین پیژندل. الله رب العزت قرآن موږ له په درې طریقو باندې پیژندل دی. هغه ان شاء الله کله به باندې مستقل بحث وکړو چې موږ څنګه الله پیژنو. کله چې موږ الله یو پیژنو نو په دې کلا کې اسمه د ابلیس نه بچ شو. دویمه کلا د سپینو زرو دا هغه دا چې الایمان به رب العالمین باندې ایمان په پنځه طریقو دی. یو دا چې دا موجود دی، دویم دا چې یوازې دی، دریم دا چې مختار دی په خپل کارونو کې، څلورم د کمال صفاتونو باندې مشتمل دی، پنځم د نقصان صفاتونو نه پاک دی. التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله. کوم دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په دې باندې تصدیق د ټولو ادیانو په کامله معنا جدا کېدل. درې مکلا چې الله عز وجل او قرآن او سنت موږ خودله د وسمنې کلا دا التوکل علیه عز وجل، رب العالمین باندې ځان سپارل. توکل دي ته ویل کېږي تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره. اسباب به استعمالو، الله به خالق منو، الله به مالک منو، لیکن موږ به ټول پر وسه رب العالمین باندې نه پدې اسبابو. څلورم کلا چې هغه تیګو کلا ده، انسان به رب العالمین د انعامات او شکر وباسي، انسان به رب العالمین ناراضي کیږي. شکر په لغت کې ویل شي حضرت ابن قیم وایي په اصطلاح کې ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا.
د رب العالمین سره محبت ساتي اقرار بکې چې دا نعمت هغه را کړی دی دې نعمت نسبت بکې هغه لا ذکر به رب العالمین کوي بندگی به رب العالمین کوي چې په کوم شي خوشالي کې پاغي کې به نعمت لګي چې په کوم شي خبري کې غنه بزان ساتي توکل دا منانه چې سره به اسباب نه استعمالي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس لوي چې وکړه وتاړه به توکل وکړه او اجر مبارک دا خبره کې ځان سره مان راوړي به توکل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان خلیفہ بستر کې به توکل وکړي او دا قشان رب العالمین رضا د الله رضا په دې رہی سره به د الله د رضا کوشش کوي مسواک به استعمالي منځ به کوي زکات به ورکوي اخلاص په پسان کې پیدا کوي د خوراک او ساک نو الحمدلله وایا د مور خپل رضا د الله رضا په ارچه باندې مقدم غنه علم د قران او سنت روزي بنشي دعاګانې بغواړي مصیبت کې رب العالمین له التجا کوي رضیت بالله ربا دا کلمات به او بالاسلام دین او بمحمد النبي صلی الله علیه وسلم الکلمه الصالحه خګوندې توبه پنځمه کاله چې هغه د پرتکان نه جوړ کړی شوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د دې دوه اهتمام معروف توحید او منکر شرک معروف سنت او منکر بدعت دې طرف خلک لا بلو د غیر منع کوا عبد الله بن مسعود دا خبره نقل چې انسان امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر کې الله سره نه مني اطاعت الله کې او رسول نه کې الله نه مني اقامت الصلاه کې زکات نور کې الله نه مني دې باره کې ډېر ایتونه احادیث او آثار او فواید راغلي دي صاحب نزلت النعیم هغه ټول جمع کړی دي شپږمه کله چې د سمروتو دا هغه د جذبې سره عمل کول صدق او اخلاص رب العالمین د پاره د مخلوق لحاظ په کټ کول ابن قیم شه فرمایي چې کله انسان عمل کوي په هغه کې اخلاص نه دی چې مثال لکه تو شدان د خپل د تړلین تر اخره پر جزئي ارڅ به د منځ ختم شي حدیث کې راځي مشکات من قصائد مشکات من نقل کړی دی ابو هريره شه بروي د کتاب العلم کې چې عالم سخی شهید به جهنم الله ول غرزه ول اخلاص کو کې نه او هم کلا چې غد ملغلرو دا ادب النفس نفس له ادب ورکه ادب دا منه د خیر خوینه پسان کې را جمع کول منهج المسلم به لیکلي د رب العالمین سره ځان له ادب د قران سره ځان له ادب د رسول الله سره ځان له ادب د مؤمنان سره ځان له ادب صحابه سره ځان له ادب مؤمن سره چې کله دې کراګانو کې ور داخل شو چې په الله ایمان ولرو رب العالمین او پیژندو رب العالمین توکل وکي د الله انعامات شکریا وکړه امر بالمعروف وکي امر د الله لپاره وکي خپل ځان له تربیت ورکي ابلیس به د ګر چا پرې دې کله نه ګرځي رمباړي بوې لکه څنګه چې سپیرم باړي وي خو لیکن مؤمن هیڅ پروا به نه ساتي مؤمن انسان بر خپل ځان سره ادب په ټول احوالو کې جاری ساتي کوم انسان چې ادب پرې خو دو دا به شرمېږي ځکه د به رب العالمین سره وکړه او ابلیس همیشه دا کوشش کوي چې دا سړی څنګه به ادب وکړي څنګه دا کلاګانی تی ونی شي بلې سرونه تی ونی شي دې وجنه کله کله د ابلیس په لباس کلاګانو باندې غلبه حاصله کړي په دې طریقې سره فسق لا بوجي په دې طریقې چې ایمان کمزوري شي یو اتم کلام اهل علم لیکلي دا هغه تعوذ رب العالمین الله په رب العزت باندې ځان سپارله اهل علم لیکلي چې کله د انسان سره د دوه کلاګانی شیطان په دمانه به تسلط نشي کولای ایمان او توکل الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې انه ليس له سلطان د طاقت نشته على الذين امنوا على ربهم يتوکلون دا سلطان په چا باندې طاقت په چا دی چې کوم انسانان د ابلیس ملګرتوب کوي او د دې وجنه استغه مشرکین شلاړه په بل طرف باندې دې وجنه قرآن کې تاسو وګورئ بار بار الله عز وجل دا تکراري نو ادب د نفس اولنې باب د شیطان په دې باندې را داخليږي په کار دا چې انسان دغه چوکۍ کلکه وساتي مضبوطه وساتي ګناهونه به پرې دي د بل قلا ده تدبر په قرآن کې کوي د بل قلا ده او قوي ایمان په دې باندې نصیب کیږي چې انسان کله شل کارونه وکړي اول د الله په مخلوقاتو کې سوچ دویم قرآن کریم کې تدبر دریم د رب العالمین نمونه وسیله کې الله له پیش کوله څلورم د رب العالمین دعا غوښتل پنځم د رب العالمین ذکر شپږم به په دې کارونه کې ځان بندوي ما اوم د قشان واړه امیدونه ساتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع اتم د پیغمبر معجزې پیژندل نهم د رسول الله شخصیت پیژندل لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل یو لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدای دولسم رب العالمین له وخت ورکول در لسم د علماء سره ناس تاسو لسم د قران سنت په درسونو کې نسل پنځل لسم ادب نه کار اخستل شپاړسم د نونو مؤمنان د پاره هغه چې انتخابو چې کم ځان د پاره غواړي اول لسم د رب العالمین بندگی په کامله معنا باندې کول سره د اخلاص
اتلسم جهاد په سبیل الله، نسم عمل صالح او شلم د هغه څن لرګي چې د الله نه لرګي. الغرض ابلیس علیه اللعنت په انسانانو باندې الله عزوجل ولې مسلط کړی دی. د درې حکمتونه دي چې الله عزوجل دا معلوم کړي چې دا اسماء اطاعت کوي کني کوي. او دویمه خبره ده چې کله موږ له صدر راکې رب العالمین په طرف باندې منډه والو. دریمه مسله به کې دا چې موږ بعضی کارونه وکړو ترڅو د ابلیس نور باندې بچ کړو. شو ځان سره غیات ساتل کار دی. 25 کار دي. اذان دی یو 25 نه زیات. اول اذان دی، دویم د قران درس دی، دریم سوره بقره ده، څلورم آیت کرسی ده، پنځم د سوره بقره ورسنی آیتونه دي، شپږم پاودسي ګرځیدل دي، وم ذکر د رب العالمین دی، اتم د ورسنی سورتونه ویل دي، نهم د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي، لسم لا حول ولا قوه الا بالله وایي، یو لسم امنت بالله وایي، دو لسم اعوذ بالله وایي، د لسم رب العالمین باندې ایمان، څلورم د رب العالمین معرفت، پنځلسم د الله په کارونو باندې رضا، شپږم د رب العالمین د انعاماتو شکریا، ولسم عمل د الله لپاره کول، اتلسم امر بالمعروف، نسم نهی عن المنکر، شلم د دروغ نه ځان ساتل، یوشتم ګناهونه پرې خودل، دویشتم قران کریم کې تدبر، دریشتم مجاهده، څلورشتم دعاګانې غوښتل، پنځشتم نیکان ملګری انتخابول. الله رب عزت موږ تاسو د ابلیس علیه السلام په کامله معنا باندې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه.